په خوست کې د خصوصي سکتور په نوښت د ځایي کرکټ بورډ ادارې په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو دویم پړاو شلوريزې لوبې د دې ولایت په 2 لوبغالو کې پیل شوې چې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او د کرکټ د بیلابیلو اکاډمیو 40 لوبډلې پکې ګډون لري او د مسؤلینو په وینا چې 10 ورځې به دوام کوي. دې کې داسې لوبغاړي شته چې د الف لوبډلې د ملي لوبډلې په کیمپونو کې لوبېدلې دي، د افغانستان 19 کلنې لوبډلې لوبولې دي، د کورنۍ کرکټ په غټو لوبو کې چې په هغې کې د افغانستان ملي لوبډلې ټول لوبغاړي لوبېږي، په هغو کې دغه لوبغاړي لوبېدلې دي. نو دلته تقریبا ډېر ځوانان لوبېږي، هغه چې له خوسته اخوا کرکټ نه دی کړی، یعنې د تجربو له کمښت سره مخ دي. دا یو ښه فرصت ده چې دوی ته تجربې انتقال کړي او په راتلونکي کې دوی د نورو لوبغاړو په نسبت ښې لوبې وکړي. د ټولنیز ژوند د نورو برخو ترڅنګ د سپورت او په ځانګړي ډول کرکټ لوبغاړو څخه چې شمېر یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی، د خصوصي سکتور مادي او معنوي ملاتړ د دې برخې د غوړېدا او د معیاري لوبو له ترویج سره مرسته کوي. د خصوصي سکتور څخه موږ ډېر خوشحاله یو. د هغو کسانو سپانسرانو څخه ډېره مننه چې مطلب دوی دغه خصوصي سکتور په مخه اچولی دی. هغه ځوانان چې په ډومسټیک یا په بره لیول کې نه لوبېږي، د هغو کسانو لپاره یې فرصت برابر کړی چې په شخصي سکتور کې ولوبېږي. د یادونې وړ ده د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د خوست ګڼ ځوانان نه یوازې کرکټ لوبې کوي، بلکې د دې ولایت ډېری اوسېدونکي هم د کرکټ سره مینه لري. په دې وروستیو کې په خوست کې د کرکټ د مسلکي او اساسي زده کړې لپاره یو شمېر اکاډمۍ هم جوړې شوي چې سلګونه ځوانان پکې پر تمرینونو بوخت دي.